بسم الله الرحمن الرحیم. نن ورځ دریم لیکچر ده او په دریم لیکچر کې به نن موږ په د سټایل د لیکلو په قوانینو باندې بحث کوو چې سټایل څنګه ولیکو، ساینټیکس څه ده. نو په سټایل کې لیکلو کې دوه شیان ضرور دي. یو دا ده چې سلیکټر باید موجود وي، دوهم دا چې ډیکلیریشن باید موجود وي. اوس وایو چې سلیکټر څه ده او ډیکلیریشن څه ده. سلیکټر چې ده هغه د سلیکټر په توسط باندې د HTML یو الیمنٹ انتخابیږي. ته وغواړې چې یو الیمنٹ انتخاب کې HTML الیمنټونه او مختلف الیمنټونه به ته لرې، له هغلو جملې نه یو غواړې چې هغه باندې څه وکړې، کوډ وکړي. دا یو انتخابول دې ته سلیکټر وایي. صحیح ده. مثلا ډېر کوډونه، ډېر الیمنټونه ته لرې، ډېر ټګونه ته لرې، دغه الیمنټونو له جملې نه یا د ټګونو له جملې نه یو ټګ غواړي یا یو الیمنټ غواړي چې په هغه باندې د سټایل اپلای کړي، په هغه باندې د ډیزاین اپلای کړي. نو دغه یو انتخابول دې ته څه ویل کېږي؟ دې ته سلیکټر ویل کېږي. یو انتخاب یا دوه انتخاب یا هر څه انتخاب، خو دا انتخابول د څه په نامه ده، په معنا ده د سلیکټر په معنا ده. نو انشاءالله په راتلونکي درس کې عملي وګورئ. ډیکلیریشن څه ده؟ ډیکلیریشن لکه له نوم نه چې معلومیږي، دې ته د ډیکلیریشن یا دې ته نور وضاحت یا دې ته نور قیمتونه یا هغه خاصیتونه انتخابول ډیکلیریشن کې راځي. ډیکلیریشن چې دی خپله دوه برخې لري. ډیکلیریشن خپله دوه برخې لري، یو چې دا پراپرټي ده او بل چې ده بل ویلیو ده. صحیح ده. کله چې موږ سلیکټر جوړ کړ نو ساینټیکس دا شی ده چې ته باید لومړی سلیکټر ولیکې، سلیکټر نه وروسته باید قوس شروع سي. صحیح ده. بیا چې ولیکې بیا ډیکلیریشن ولیکې. یو ډیکلیریشن چې خلاصیږي نو باید سیمیکالن واچي تر څو بل ډیکلیریشن جوړ کړي. صحیح ده. نو ډیکلیریشن موږ ویل چې دوه هغه لري. نو ډیکلیریشن یو دا ده چې پراپرټي لري. ډیکلیریشن په خپل ځان کې باید یو پراپرټي ولري او هغه پراپرټي ته باید څه ولري؟ ویلو ولري. د پراپرټي او ویلو ترمنځ ډبل ډاټ، دغه سر په سر ټکي یا کالمز دغه باید موجود وي. او دې مثلا دا اگزامپل در کول سوی، اگزامپل هم په دې تصویر کې درته ښودل سوی ده. صحیح ده. خو عملا راځو دلته لکه تیر درس کې چې موږ وویلې چې موږ دغه H1 ته چې وکړه یو سټایل مو اپلای کړه. صحیح ده. اوس H1 ګوره دلته H1 انتخاب سو، دا چې سلیکټر سو. دې نه وروسته قوس شروع سو، قوسونه شروع سو. قوس چې شروع سو دې په داخل کې CSS کوډ اوس. CSS کوډ کې دلته ډیکلیریشن اوس. دغه اوس ډیکلیریشن ده. دا ډیکلیریشن له دوه برخو نه جوړ ده. یو چې دا پراپرټي ده، هغه د خاصیت سو. بل چې سو ویلو شوله. دا دواړه خاصیت او ویلو په چې باندې سره جدا سوي دي؟ په کالم باندې، ډبل ډاټ باندې. او اخیری کې باید چې موجود وي سیمیکالن، تر څو بل ډیکلیریشن وسی. دا اوس یو بل ډیکلیریشن ده. صحیح ده. نو بل ډیکلیریشن همدغه شان پراپرټي باید موجوده وي او چې باید موجود وي ویلو موجوده وي. همدغه شان ته کولی شي چې زیات شمیر ډیکلیریشن یې وکړي. صحیح ده. نو اوس دلته اوس که تاسې وګورئ دلته موږ بل H2 هم لرو. صحیح ده. H2 او دې ته ورکو، دې منځ کې لیکو ویلکم ټو اور کلاس. داسې څه مو لیکلي. صحیح ده. که زه دا کنټرول ایس کم او راسمه دغه ریفریش کمه. صحیح ده. نو ټو اور کلاس په دې باندې هغه نه ده شوی، ډیزاین نه ده شوی، د لومړی باندې شوی ده. صحیح ده. لومړی خو موږ دلته انتخاب کړی و که نه، ځکه صحیح ده دا مو سلیکټ کړی ده. که غواړې چې په دویم باندې دې هم وسي، په دویم باندې ته هم کولی سي، خو دویم به انتخابوي. صحیح ده. یو ور به سلیکټ کوي. نو دا چې سو سلیکټر سو. دې نه وروسته زه راځم دویم باندې هم کوډ کوم، دې ته کلر انتخابوم چې دې کلر د چې سي ریډ سي، او بیکګراوند هم ورته انتخابوم چې بیکګراوند د چې سي، زه ورته وایم چې بیکګراوند د براون سي. نو بیا راځم دغه ریفریش کوم او دا باید هلته امپلیمنټ شي، خو تر اوسه پورې موږ دا سیو کړی نه ده. صحیح ده. دا به راسو سیو به یې کړو. دې نه وروسته به راسو دغه به ریفریش کړو چې ستونزه په کوم ځای کې ده. نو کوډ جوړ ده، کوډ کومه کیسه نشته. صحیح ده. راځو دا بیا ریفریش کوو.
نو دې ځای نه ریفریش شي بیا برابرېږي. صحیح ده. نو کلر چې دا براون سو بیکګراوند چې سو بلو سو. که ته دا ورته بدلول غواړې مثلا زه ورته وایم چې کلر دې ریډ سي او هغه د چې سي بیکګراوند دا د ګرې سي. صحیح ده. نو دا راځو بیا یې ریفریش کوو له دې ځای نه به ریفریش سي. چې کله ریفریش سي نو دا چې کوي هماغه کار ورکوي. صحیح ده. نو ګوره دا اوس چې انتخاب سه H2 انتخاب سو. نو خدای دې وکړي چې تاسې په سلیکټر باندې هم پوه سوي یئ په ډیکلریشن باندې هم پوه سوي یئ. اوس راځو موږ سلیکټر یې نورې وایو چې سلیکټر څه شی دی. صحیح ده. څو ډوله سلیکټرونه موږ لرو. موږ سلیکټر باندې خو پوه شول چې سلیکټر څه دی، خو موږ مختلف سلیکټرونه لرو. یو دا ده چې CSS ټایپ یا ایلیمنټ سلیکټر، ځینې ټایپ سلیکټر ورته وایي، ځینې ایلیمنټ سلیکټر ورته وایي. په دې ډول سلیکټرونو کې د ایلیمنټ نوم انتخابېږي. صحیح ده. مثلا دلته راځو، دلته اوس ګورو باډي ده، دا یو ایلیمنټ ده. صحیح ده. H1 ده، دا یو ایلیمنټ د ټګ نوم ده. H2 ده. صحیح ده. اوس ګوره موږ H1 باندې کوډ وکړو، ډایرکټ مو H1 دلته یوړ. صحیح ده. یا H2 مو دلته یوړ. که غواړو مثلا باډي هم راوړلی شو، باډي باندې کوډ وکړو، خو باډي نوم لیکو، هماغه نوم لیکو کوم چې هلته په ټګ یا ایلیمنټ کې ورکول شوی ده. دې ته مثلا وایو چې د دې بیکګراوند دې څنګه راسي، د دې بیکګراوند دې هارټ پینګ راسي. نو هارټ پینګ بیکګراوند دې راسي. صحیح ده. بیا راځو دغه ریفریش کو، د ټولې باډي هغه بیکګراوند څنګه سو، هارټ پینګ سو. صحیح ده. نو دغه ډول سلیکټرونو ته ایلیمنټ یا ټایپ سلیکټر ویل کېږي، کوم چې ډایرکټ د همغه د ایلیمنټ یا د ټګ نوم راوړل سوی وي. صحیح ده. اوس ګوره سیم نومونه دي، مګر چې ته راوړي دي سټایل ته مو راوړي دي. بل ډول سلیکټرونه چې دي هغه آی ډي سلیکټر دي. صحیح ده. CSS آی ډي سلیکټر. نو آی ډي سلیکټر چې دی، آی ډي سلیکټر دا دی چې زه دلته آی ډي اټریبیوټ ورته واخلم او دې ته نوم ورکړم چې فرست. صحیح ده. نوم یې ورته ورکړه فرست، خو د آی ډي اټریبیوټ په اساس باندې ما ویلو ورته ورکړله فرست. اوس که زه غواړم چې په دې H1 باندې کوډ وکړم، صحیح ده، راځم دغه به لومړی د دې ځای نه ختم کړم، ځکه دې باندې کوډ شوی ده. صحیح ده. دا ټول به دې ځای نه ختم کړم چې ښه په پوه شئ. اوس که دا راسم از دا ریفریش کړم، هغه سټایل ټول ختمیږي ترې. اوس زه د ټایپ سلیکټر په توسط نه کوم، د آی ډي سلیکټر په توسط کوم. آی ډي نوم چې و، آی ډي نوم موږ ورته فرست ویلی ده. آی ډي نوم موږ ورته چې ویلی ده فرست. نو زه راځم فرست لیکم. صحیح ده. بیا دغه نه وروسته هماغه قوسونه شروع کوو، خو دلته ډایرکټ فرست مو چې ولیکه، د دې نه مخکې باید ته چې واچوې، هش علامه واچوې. که هش علامه ونه اچوې دا کار نه ورکوي. دلته باید چې موجود وي، هش علامه موجوده وي. نور هماغه کار ده. صحیح ده. هماغه طریقه ده. راځو زه کلر ورته مشخص کوم، کلر مثلا ریډ ورته مشخص کوو. صحیح ده. کنټرول A سیو کوئ، د دې نه وروسته راځو دغه ریفریش کوو، د دې به کلر به څنګه راسي، ریډ به راسي. دوهم ډول د موږ سره کلاس سلیکټر ده. کلاس څه شی ده؟ کلاس مثلا زه راځم، کلاس راځم دلته HTML هغه ته H2 ته زه کلاس مشخص کوم. صحیح ده. کلاس مې ورته مشخص کوو، ورته وایم چې سیکنډ. صحیح ده. ګوره دلته موږ آی ډي مشخص کړی و، دلته موږ کلاس. اوس یو ته کلاس هم مشخص کولی سي، آی ډي مشخص کولی سي، هر یو ورته مشخص کولی سي. ستونزه نشته. په هر یو باندې چې ته کوډ کوې هماغه رقم کوډ کولی سي. نو اوس دې H2 ته ما کلاس ویلو مې ورته وکړله سیکنډ. صحیح ده. راځم دلته کوډ کوم په CSS کې سیکنډ لیکم. صحیح ده. هماغه د CSS نور قوسونه سو او ډیکلریشن سو دې داخل کې هغه لیکم. خو دلته باید اوس څه موجود وي، باید اوس ډاټ موجود وي. په هغه کې چې په آی ډي کې باید هش موجود وي، په کلاس کې باید څه موجود وي، ډاټ موجود وي مخې ته. صحیح ده. نور ذاتي ته هماغه ډیکلریشن وکړه چې کلر دی باید څه وي، کلر باید د دې بلو وي. کنټرول A سیو کوئ، د دې نه وروسته راځو دغه ریفریش کوو، نو دې ته بلو کلر اخیستل کېږي. اوس دې کلر څنګه شو، دې کلر بلو شو. نو دا ډول سلیکټر ته څه ویل کېږي، دا ډول سلیکټر ته کلاس سلیکټر ویل کېږي. یعنې ته د کلاس په اساس مشخص کولی سي، د آی ډي په اساس مشخص کولی سي، د ټایپ یا ایلیمنټ په اساس مشخص کولی سي. بل ډول سلیکټر د موږ سره یونیورسل سلیکټر دی. کوم دی؟ یونیورسل
سلیکټر دی. یونیورسل سلیکټر کوم ډول سلیکټر دی؟ هغه یوازې د چی په اساس مشخص کیږي، د سټیریک په اساس مشخص کیږي. یوازې ته سټیریک لیکې، صحیح ده. نور باډي جوړه په باډي کې ته د مشخصات لیکې. زه ورته وایم چې بیکګراوند دی چې راسي، بیکګراوند دی ورته وایم چې ګری راسي، صحیح ده بیکګراوند. نو دا یونیورسل سلیکټر دا سلیکټر ده چې څومره الیمنټونه دلته موږ سره دي، صحیح ده. که H1 ده، که باډي ده، که H2 ده یا وغیره نور 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 هر څومره چې دي د ټولو ته بیکګراوند چې هر چا ته هر یو ته ورته مشخص کړی همغه رقم بیکګراوند. اوس بیکګراوند ما ګرې ورته مشخص کړی، دا ټولو لپاره ګرې انتخابي، صحیح ده. دلته اوس ضرور نه ده څومره الیمنټونه چې دي په دا ټولو الیمنټونو باندې کوم ډیزاین یا سټایل چې تا جوړ کړی ده همغه څنګه کیږي په امپلیمنټ کیږي، همغه په تطبیق کیږي، صحیح ده. زه راځم اوس دغه ریفریش کوم، دا ټولو لپاره به څنګه سي، د دې لپاره، دې لپاره، باډي لپاره، په ټولو چې څه همدغه امپلیمنټ سو، همدغه ګرې امپلیمنټ سو. بل ډول سلیکټر چې دا زموږ سره ګروپ سلیکټر ده، صحیح ده. ګروپ سلیکټر چې دا هغه یو ګروپ د الیمنټونو ته جوړی، صحیح ده. مثلا زه بدل ته راسم، دغه دواړه به ختم کړم دغه ځای نه، دغه آی ډي دا څنګه شو، د دې ځای نه مو ختم کړ. بیا اوس راځم دغه کوډ ریفریش کوم، صحیح ده. د موږ سره دواړه په تور کلر کې دي، صحیح ده. اوس زه غواړم چې ګروپ جوړ کړم. ګروپ جوړېدو لپاره ورته وایم که د آی ډي په اساس یې کوې که د ټایپ په اساس یې کوې، خو ګروپ جوړولی سي. زه ورته وایم چې H1 او H2 په دې باندې ماته چې وکړه کوډ اپلای کړه، صحیح ده. نو ورته وایم چې د دې کلر ماته چې کړه، کلر یې ماته ریډ کړه. په دواړو باندې به دا څنګه کېږي، ریډ اپلای کېږي، صحیح ده. دا اوس ګورو په دې دواړو به ریډ اپلای سي، صحیح ده. او که دا اوس ګور ما د ټایپ سلیکټر په اساس باندې ګروپ جوړ کړی، که ته د هغه په اساس جوړی د آی ډي په اساس، نو بیا راسه هیش ولیکه، صحیح ده. او د هغه آی ډي نوم ولیکه چې و فرست، دلته آی ډي نوم یې د اول چې و د H1 فرست و، صحیح ده. او هیش مو ورته واچو. دوهم یو چې و دویم یو هم دغه شان لیکلی سي، خو ما دویم یو ته کلاس ورکړی. کلاس لپاره ضرور ده چې واچی ډاډ واچی، او دغه د کلاس ویلو مو چې ورته ورکړی ده سیکنډ مو ورته ورکړی ده، صحیح ده. نو دلته زه راځم چې لیکم سیکنډ لیکم. نو په دې ډول هم ته کولی سي، خو په منځ کې ضرور ده چې موجود وي همغه هغه موجود وي، کامه موجوده وي، صحیح ده. نو زه راځم اوس دا ورته ریډ نه ورته وایم چې هلته موږ ته معلوم سي، زه یلو ورته وایم، صحیح ده. دا راځم سیو کوم، د دې نه وروسته ریفریش کوم، نو د دې هغه څه سو یلو سو. په دې ډول هم ته امپلیمنټ کولی سي. بل ډول یې د موږ سره اټریبیوټ سلیکټر ده. نو نن ورځ درس همدومره بس ده چې درس لوی نه سي، نو سبا به انشاءالله اټریبیوټ سلیکټر ووایو او ورسره به چایلډ او ډیسینډنټ سلیکټر هم سبا ووایو.